طالبان څنګه ایران او پاکستان ته غوسه شوي دي؟ سلام، وخت مو په خیر. په مکړی د نن ورځې تازه او مهم خبر ته ستانکزی ایران او پاکستان پر اسلامي امارت د سیاسي فشار راوستلو په لټه کې دي. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی وایي چې ایران او پاکستان پر اسلامي امارت د سیاسي فشار راوستلو لپاره له دغو هیوادونو د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پلې کړې ده. نوموړي دغه څرګندونې پرون چهارشنبې د تلې په 19مه بلخ کې د قوشتېپې کانال د لومړي فاز د پرانیستلو پر مهال کړي دي. نوموړي ویل پاکستان او ایران کې زموږ سلګونه افغان کډوال چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي نیول کېږي. دوی رسنیو کې وایي چې اسناد نه لري، خو تاسو وینئ چې اسناد هم لري خو نیول کېږي. دا پروسه ولې شروع شوې؟ د دې لپاره چې پر اسلامي امارت اقتصادي فشار راولي. په همدې حال کې ایران تازه د سرپرست حکومت له چارواکو غوښتنه کړې چې دغه هیواد ته د ناقانونه افغان کډوالو د ورتلو مخه ونیسي او ایرانی چارواکو یا د غوښتنه تیره ورځ د ایران او اسلامي امارت د استازیو ترمنځ د قونسلیو په ګډه ناسته کې کړې ده. خو سرپرست حکومت له ګاونډیو هیوادونو یو ځل بیا غوښتنه کوي چې د افغان کډوالو له ځورونې او نیونې لاس واخلي او له هغه سره نیک چلند وکړي. د اسلامي امارت د بیان مرستیال بلال کریمي سلامت اندار ته ویل له بده مرغه چې ګاونډي هیوادونو کې افغانان له ګڼو ستونزو سره مخ دي، خو دواړه هیوادونو سره اړیکې کې یو او هیله لرو چې خبرو کې پرمختګ راشي او د دې غوښتنه کوو چې ګاونډي هیوادونه د افغان کډوالو له ځورونې لاس واخلي او ښه سلوک دې ورسره وکړي.